د قزاقستان الماتا ښار ته د هرات تور غونډۍ له لارې د کندهار انارو د لومړنۍ جوپې صادرېدل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ دغه 23 ټنې جوپه قزاقستان ته د افغانستان یو سوداګریز پلاوي د سفر او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو حقوقو له لاسلیک وروسته صادریږي. نخستین محموله انار قندهار با وزن 23 تن از مسیر تورغوندی به شهر آلماتی جمهوری قزاقستان صادر گردید. قابل یادآوری است که پس از سفر هیئت امارات اسلامی افغانستان به جمهوری قزاقستان و امضای تفاهم‌نامه‌ها میان سکتور خصوصی دو کشور، این نخستین محموله است که به جمهوری قزاقستان صادر می‌گردد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ټینګار کوي د وزارت بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لا ډېرو صادراتو لپاره د لا زیاتې زمینې برابرولو ته ژمن دی. ورته مهال په کندهار کې ځینې بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال یې حاصلاتو د پام وړ زیاتوالی موندلی. دوی له واکمن حکومت څخه غواړي بهر ته د محصولاتو د لا ډېرو صادراتو زمینه برابره کړي. ښه ښکاري انشاءالله ښایسته انار دي، نو بس زموږ انار چې به ښه په فروش ورسېږي، موږ دا غوښتنه لرو، بس لارې بندې نه شي، بس ښه په نورو ولایتونو ته سره دولتونو ته سره ولاړې شي چې موږ به یو بهر ته موږ یو دغه زمینه مساعده شي، یا مقصد شوروي ته یا بل ملک ته یا بل ملک ته یا دوبۍ ته، دغه یو پاکستان هغه کله دروازه را باندې بنده کړي، کله ټکس را باندې لوړ کړي، بس خو نو دلې موږ یو دغه نه لرو یو چې موږ پکښې وساتو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان د افغانستان د صادراتو کچې زیاتوالی په ځانګړې توګه مرکزي اسیا هیوادونو ته د هیواد اقتصاد په ګټه بولي او د صادراتي میوو د پروسس پر لا ډېره معیاري کېدو ټینګار کوي. خب یکی از خبرهای بسیار خوش و بسیار خوبی است که در حقیقت بازارها و مارکت‌های قزاقستان برای ما باز شد و به خصوص در حقیقت صادرات خوبترین انار افغانستان که بالاتر از انار قندهار باشه که در آسیای میانه به نام انار تاجدار یاد میکنند و قزاقستان میرسه به الباتی و آستانه. در صورتی که دستگاه تجارت کشور با کشورهای آسیای میانه به ویژه قزاقستان بتونه یک رابطه مطلوب و مناسب و معنادار تامین بکنه، واضح است که بازار یا کشورها به ویژه قزاقستان بر تولیدات و محصولات افغانستان نهایت مناسب به نظر میرسه و ما میتونیم صادرات بیشتر به آدرسی کشورها داشته باشیم. په دې وروستیو کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ اعلان وکړ چې په وروستیو 9 میاشتو کې نږدې 230 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان کرنیز محصولات چې پنبه، وڅکي، انجا، پیاز، زعفران او رومیان پکې شامل وو بهرنیو هیوادونو له هغې ډلې ایران، پاکستان، هند، چین، ترکیه او آلمان ته صادر شوي دي.